سلام ستړي مشه وخت مو بخیر پام وکړئ د نن ورځې مهمو خبرونو ته د ولسمشر لومړي مرستیال په کابل کې په ټرافیکي مسایلو کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. امرالله صالح چې د څو اونیو لپاره د کابل ښار د امنیت مسؤل دی وایي هغه موټر چلونکي به جریمه کیږي چې د مخې په سیټ کې دوه کسه ورسره کینوي او ټرافیکي قوانینو ته درناوی نه کوي. هغه وایي په کابل ښار کې به ټرافیکي برخه کې ډېرو اصلاحاتو ته اړتیا ده او دای به هر څه په خپله څاري. نوموړي د غرض ویلي چې د جریمې په توګه به هغه موټرونه څو ورځې ضبط کیږي چې د مخې په سیټ کې دوه کسان کینولي وي. امرالله صالح تر دې وړاندې هم د بې اسنادو موټرونو د ثبت او نورو ترافیکي مسایلو په اړه څرګندونې کړې دي. په ارزګان کې د وروستیو جګړو له امله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. په ارزګان کې د وروستیو جګړو له امله سلګونه کسان بې ځایه شوي دي. د راپورونو له مخې په وروستیو ورځو کې د ارزګان په ګیزاب او د هراود ولسوالیو کې سختې جګړې روانې دي چې له امله یې تر 2500 پورې کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. افغان سوله وکیلان وایي خلیلزاد په خپله لوبه افغانان او نړۍ تېر باسي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي د سولې پر روان بهیر شک څرګندوي او په خبره یې د سولې اوسنۍ پروسه د افغانستان د خلکو له غوښتنو سره سمه نه ده او په وینا یې دا د ډلو او ټاپلو د شخصي ګټو جګړه ده. د ولسي جرګې غړو د نننۍ غونډې په امتیازي ساعت کې د خبرو پر مهال وویل په افغانستان کې روانه جګړه د شخصي ګټو جګړه ده او ټولو ښکېلو لورو ته پکار ده چې نور د دې ولس د خوندیتوب او جګړو د ختمولو لپاره سوله وکړي. پخواني ولسمشر حامد کرزي نن د ولسي جرګې له رئیس میر رحمان رحماني او دغه جرګې له اداري پلاوي سره د سولې په بهیر تړاو ځانګړې توګه دوحه کې د بین الافغاني خبرو د روان بهیر په اړه بحث او خبرې کړې دي. او وروستی لنډ خبر دا چې د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د روسیې له سفیر دمیتري ژرنوف سره کتلي دي. د کرزي مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې په دې لیدنه کې په سیمه کې پر روانو حالاتو د غرض پر افغان سوله خبرې اترې شوې دي.